Learning for opportunities and better life. السلام علیکم. په دغه ښوونیزه ویډیو کې زه غواړم چې تاسو ته دوه بیل آبجکټس چې کاملا سره توپیر لري مورف یې کړم یا ویلی شم چې یو بل ته یې واړوم. دلته تاسو چې ګورئ 1 نمبر سلاید او 8 نمبر سلاید کې دوه متفاوته آبجکټس چې یو یې پیزا او بل سلاید کې برګر دی غواړو چې مورف یې کړو. د دې کار لپاره دلته لږ څه کار شته چې لومړی هغه باید ترسره کړو. نو 1 نمبر سلاید په نښه کوو Alt F10 تڼۍ کېکاږو. د دې تڼۍ په کېکاږلو سره سلیکشن پن پرانیستل کیږي. یا هم هوم تاب باندې کلیک کوو او د هوم تاب په ریبن کې ایډیټینګ ګروپ کې د سلیکټ په دغه سرکوزي غشي باندې کلیک کوو او له ځوړنده شوي لیست څخه سلیکشن پن ټاکو. خو Alt F10 لږ شانته کار چټکوي. اوس په لومړي سر کې موږ باید مطمئنه شو چې د دغه سلاید آبجکټ نوم له دغه بل سلاید آبجکټ سره یو شانته دی. نو دلته په سلیکشن پن کې زه دا په نښه کوم او نوم ته یې هم تغییر ورکوم تر څو موږ وکولای شو چې دا مورف یعنی تغییر یې کړو. نو د دې کار لپاره زه په سر کې دوه اکسکلیمیشن مارک یعنی دایه علامت ورکوم او آبجکټ ته نوم ټایپوم. ورپسې دا ټول نوم په نښه کوم او کاپی کوم یې. په دې توګه اوس زه کاملا مطمئن کېږم چې ټول نوم مې په کامله بڼه کاپی کړی. نو دغه بل سلاید ته ځو او سلیکشن پن په نښه او پیسټ کوو یې. اوس دواړه آبجکټ یو ډول نومونه لري. اوس چې نومونه یو ډول شول نو مورف کاروو. نو 8 نمبر سلاید په نښه کوو او مورف باندې کلیک کوو. تاسو وینئ چې څرنګه پیزا په برګر مورف یا بدلیږي. اجازه راکړئ یو ځل بیا پریویو کړم. تاسو ګورئ چې د پیزا آبجکټ په برګر آبجکټ کې مورف کیږي. اوس نو زه په دې باوري یم چې تاسو په دې پوه یئ چې څرنګه خپل پریزنټیشن بعدي لیول ته ویسئ. دا چې مورف څومره ښه او استعمالیدونکی ترانزیشن دی زه تاسو ته د انیمیشن وروستي مثال په ښودلو سره خدای پاماني درنه اخلم. دلته په دې انځور کې چې پکې له ښار څخه وتلی سړک، ونې او غرونه پکې تر سترګو کېږي، لمر هم د راختو په حالت کې دی. خو دا یوازې یو ستیل یا ساکن انځور دی چې هیڅ ډول حرکت نه لري. خو د پاورپوینټ په مرسته موږ کولی شو دا ډول انځورونه ژوندي کړو. په دې معنا چې موږ د مورف په کارولو سره موشن یا حرکت ورکړو. نو بیا هم د تل په څیر 9 نمبر سلاید په نښه کوو او کنټرول ډي ته یو ځای فشار ورکوو تر څو کاپي یا ډوپلیکیټ د سلاید رامنځته شي. کاپي د سلاید جوړ شو. اوس راځئ چې تغییرات پکې راولو. دلته زه دغه لږ شانته زوم اوټ کوم. نو په داسې حال کې چې دوهم سلاید په نښه دی دغه وریځې زه اخلم له دې ځای څخه دې ځای ته راوړم او دغه اخلم دې ځای ته او دا هم دلته راوړو او دا هم دې خواته. همداشان دا موټر هم باید حرکت وکړي. نو دا وړم دې ځای ته او دا هم راوړم دې خواته او دا هم په همدې توګه. همداشان لمر هم د راختو په حالت کې باید وي. نو دلته زه پس منظر د دې انځور په نښه کوم او ګریډینټ کې تغییر راولم. نو شیپ فارمات په نښه کوم او د شیپ سټایل ګروپ په دې غشي باندې کلیک کوم تر څو فارمات شیپ څرګند شي. په فارمات شیپ کې پینټ بکټ په نښه کوم. لاندې دلته موجوده رنګ د شیپ موږ ته ښیي چې زه غواړم لږ شانته تغییر پکې راولم. نو په دې رنګ باندې کلیک کوم او دغه نارنجي رنګ ور اضافه کوم او لږ شانته دې خواته یې راوړم. تاسو یې ګورئ چې ډیر ورته والی د لمر راختو رنګ ته لري. تاسو وینئ چې ډیر ښکلي تغییرات مو د سین یا کلیپ کې راوستل. نو اوس یې وخت دی چې موږ مورف وکاروو. نو 10 سلاید په نښه کوو او ترانزیشن تاب باندې کلیک کوو او دلته مورف ټاکو او پاس په کیڼ لوري کې پریویو کماند باندې کلیک کوو چې وګورو څرنګه ښکاري. خو دلته هر څه ډیر په چټکۍ سره حرکت کوي. نو اجازه راکړئ چې لږ شانته سرعت یې کم کړم. دلته په ښي لوري کې په داسې حال کې چې مورف په نښه دی ډیوریشن ورته ټاکم.
مثلا 60 ثانیې د هر څه لپاره ورته بسنه کوي. نو 60 ثانیې ورکوم. ښه نو راځئ چې اوس یې پریویو کړو چې څرنګه ښکاري. دلته تاسو ګورئ چې وریځې په حرکت کې دي، موټرې په حرکت کې دي او همداشانته لمر هم په راختو دی. رښتیا هم چې د مورف ترانزیشن په مرسته موږ ډېر یو په زړه پورې سین رامنځته کړ. ښه نو دې ټولو ته په کتو لطفا لاندې په کامنټ کې راته ولیکئ چې آیا په پاورپوینټ کې مورف ستاسو د خوښې ترانزیشن دی او که نه. Learning for opportunities and better life. دا ول د دغې ښوونیزې ویډیو چمتو شوي محتویات. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي نو ضرور یې لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. ګنګري یا زنګولې ته هم ټک وکړئ تر څو د ټولو نویو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو هجر.